سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان ما امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړی. دوستانو په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دې باندې کار وکړم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل انډرایډ فون یا د خپل موبایل په سکرین باندې په یو ټایم کې 2 3 10 او له دې نه ډېرې اپلیکیشن یا پروګرامونه راخلاص کړئ. په یو وخت کې څو پروګرامونه تاسو په خپل سکرین راخلاصولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. طریقه ډېره اسانه ده دوستانو. وګورئ ما سره زما د دې تلیفون په سکرین باندې 3 اپلیکیشنې دي: فیسبوک، میسنجر، واتساپ. 3 واړه زه غواړم په یو ټایم کې راخلاصې کړم او د 3 واړو نه کار واخلم. نو ډېر اسانه دوستانو. لومړی زه راځم دا فیسبوک مې داسې راخلاص کړي. فیسبوک راخلاص شو دوستانو. اوس به تاسو د خپل تلیفون لاندې هوم بټن ووایئ. زه به هم همدا بټن ووهم. دا به داسې منیمایز شي، کلوز به نه شي، صرف به منیمایز شي. اوس به زه میسنجر راخلاص کړم. فیسبوک میسنجر زما سره هم راخلاص شو او دا به هم داسې دوستانو زه څه کړم، منیمایز به یې کړم. دا منیمایز شو. اوس به ملګرو زه دا بل یو اپلیکیشن یا کاریال چې واتساپ دی، واتساپ به زه راخلاص کړم. واتساپ هم راخلاص شو دوستانو. دا به هم زه داسې منیمایز کړم. منیمایز شو دوستانو. له دې نه وروسته به تاسو د خپل تلیفون چپ طرف ته لاندې کومه بټن ده هغه به ووهئ. که د چا تلیفون سکرین مکمل ټچ وي هماغه د ټچ لاندې طرف ته بټن به ووهئ او دا ټولې اپلیکیشنې به بیرته په سکرین باندې راواوړي. لومړی کوم کار چې زه غواړم فیسبوک په خپل سکرین باندې یو برخه کې غواړم سیټ کړم. د فیسبوک به داسې تاسو ونیسئ دوستانو او دې برخه کې وګورئ دا چارکونجه یو شکل چې دی دې ته به داسې دا راوړئ. دلته یې لیکلي دي دوستانو ډراپ هیر فار پاپ اپ ویو. مونږ پاپ اپ ویو برابرو. نو دا به دلته واچوئ. دا اپلیکیشن به پاپ اپ شي، مطلب په سکرین به راشي. اوس تاسو کولی شئ دا په سکرین په هره برخه باندې ولګوئ. مثال دلته غواړئ دوستانو یا داسې غواړئ صرف دغه آیکن یې راشي. اوس وګورئ دوستانو زه راځم واتساپ ته. واتساپ هم راولم. واتساپ مې هم راواخیستو او ډراپ هیر فار پاپ اپ ویو دلته مې داسې واچولو. دا هم سیټ شو او دلته وګورئ دغه 2 د تیر نښې چې دي اول نمبر دې باندې به داسې کلیک کړم او وګورئ واتساپ دا دواړه دلته ګورئ داسې راغلی. څومره زبردسته. او د دې نه وروسته وګورئ دوستانو زه به د فیسبوک میسنجر هم راواخلم او دلته کې به داسې واچوم. او د دې نه وروسته کې وګورئ دا به زه دوستانو هم څه کړم داسې په دې طریقه دا 2 د تیر علامې چې دي پاسه لاندې طرف ته دې کې دغه اول ایکن باندې به تاسو داسې کلیک کړئ او دا به هم پاپ اپ ویو ته لاړ شي. اوس وګورئ دوستانو 3 واړه اپلیکیشنې دي. 3 واړو نه په یو ټایم کې زه کار اخیستلی شم. فیسبوک باندې کلیک کوم، فیسبوک راغی په سکرین باندې. میسنجر باندې کلیک کوم، میسنجر دې برخه کې راغی زما سره. او په واتساپ باندې کلیک کوم او واتساپ زما سره په دې برخه کې په سکرین باندې راغی. تاسو کولی شئ دې ته هم یو ترتیب برابر کړئ. زه به دا داسې تاسو ته ترتیب کړم. ښه دوستانو وګورئ 3 واړه اپلیکیشنې څومره ښه زبردسته منظمه ما سره په سکرین باندې داسې برابرې شوې. د هر یو نه چې زه کار واخلم هر یو نه کار اخیستلی شم. مثال وګورئ لومړی زما سره فیسبوک دی. زه فیسبوک کې که وغواړم چې خپل داسې پروفایل پیج ته راشم. ګورئ دا زما سره زما پروفایل راواوښته دوستانو. داسې وګورئ داسې تاسو د دې اندازه هم غټولی شئ. وګورئ دوستانو په دې شکل باندې بیرته به وړوکی کړئ داسې. زه د فیسبوک میسنجر نه کار اخلم. دا وګورئ فیسبوک میسنجر ما سره په سکرین باندې راغلی. دې نه داسې کار اخیستلی شم. او لاندې وګورئ واتساپ دی. واتساپ نه زه کار اخیستلی شم. چاته میسیج کوم یا مثال زه غواړم چې دلته کې خپله کال هیسټري وګورم، سټیټس ته راشم او وغیره. نور دې اپلیکیشنو باندې خو خامخا انشاءالله تاسو بلد یاستئ. نو داسې په یو وخت کې تاسو کولی شئ د خپل تلیفون په سکرین یا د خپل انډرایډ فون په سکرین باندې څو اپلیکیشنې راوړئ او ټول نه په یو وخت کې کار واخلئ. امید دی دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو که چیرې تاسو فیسبوک، ټیک ټاک، میسنجر هر ځای کې ګورئ ویډیو ځان سره لایک کړئ دوستانو. خپل کمنټونه ماته راکړئ.
تر څو په راتلونکي کې داسې ښې زبردستې نورې ویډیوګانې زه هم تاسو ته برابرې کړم. ښه وخت. د الله په امان.